تور منیجر. لیکوال عبدالجمیل ممتاز. د پیل څو خبرې. زموږ په کلیواله ټولنه کې ډیری خلک دي همداسې چې په هیڅ اړوند خپل څاری نه ویني، که هره ښېګڼه ده په همدوی کې ده. یو بل ته په اصطلاح اوښ دي، یو په بل کې داسې څه نه ویني چې هغه د دوی ښه ویسیږي. په ځانګړي ډول اصلتوب او کم اصلتوب پکې بیخي ډېر مطرح کیږي چې زه اصل یم او هغه کم اصل دی. زه له پلرونو خان پاتې شوی یم او د هغه پلار زموږ مزدوري کوله. زه پلانکی خیلزی یم او داسې نور. خو دا هغه بیکاره مفکوره ده چې خلک د انسانیت له مفهوم څخه لرې ساتي او د هر ډول ناخوالو او تاوتریخوالو سبب یې ګرځي. هیڅ سړی په خپلو اولادونو، ورونو او خویندو کې د اصلیت توپیر نه ویني، خو د ښه او بد صفتونه به یې خامخا ورته کارولي وي. نو بیا یو څوک څنګه کولی شي چې د یو آدم علیه السلام په اولادونو کې پرته له دې چې د ښه او بد توپیر یې وکړي، هغه پکې د اصلتوب او کم اصلتوب صفتونه رامنځته کړي؟ حال دا چې د اسلام په سپېڅلي دین کې هم د انسانانو ترمنځ توپیر یوازې د ښه او بد، مسلماني او کفر مسئله یاده شوې ده. په اسلام کې نسب له پلوه هیڅوک نه اصل کیدی شي او نه کم اصل، خو د عمل له اړخه بیا د هر چا مرتبه پکې پوره څرګنده او روښانه ده. دا ګیله د هغه ځوان ده چې یو خوب په پردي هیواد کې د دوکو او ناتارو له لاسه کړېدلی و او سره د هغې لا نور هم په خپل هیواد کې د زور او واکو له لاسه پرې د ناروا ایله ونه شوله، ان تر دې چې په کور کې د پلار لاسه او په کلي کې د کلیوالو لاس ژوند ډېر تریخ شو چې بالاخره له خپل کلي څخه خپله ووت او لوړه یې وکړه چې بیا به نور کلي ته لاړ نشي. خیر دی که خپلوان او کلیوال یې نږدې نشته ورسره، خو دا چې په ښار کې د ګاونډیتوب حقوق تر ډېره حده پورې په پام کې نیول کیږي او هیڅوک د چا په کار کې کار نه لري، ډېر خوښ دی. له همدې امله اوس په بېغمه توګه ښه ژوند تیروي. په یو چا باندې ډېر ژر باور کول د انسان خپله خطا ده او پایله یې د یوې تجربې په توګه د ځان سره نه ساتل تر هغې هم پسې اوښتې ده. ژوند د تجربو یوه پیمانه ده، خو دا چې یو څوک د تجربو له کوم اړخ پیل وکړي او په کوم اړخ یې پای ته ورسوي، دا په هغه پورې اړه لري. تر ټولو ښه دا ده چې د ژوند هر لومړی قدم باید د دوهم قدم لپاره یو تجربه وګرځول شي، که نیکي ده او یا هم بدي. دواړه د یوې اړیکې په پایله کې رامنځته کیږي. مانده دا چې د نه پېژندګلوۍ پر وخت څوک د چا سره څه کار لري. د ژوندانه د دواړو اړخونو د دوستۍ، خپلوۍ او عمومي توګه د پېژندګلوۍ له پېښېدو وروسته د مطرح کېدو څېرې باسي او ان تر دې ورسیږي چې په اړیکه پر پیوند بدله شي او بالاخره دا پیوند د ژوند په ښایستونو کې یو نوی بدلون راولي. خو ډیر کله دې اړیکې د ناسور زیری د ځان سره لرلی دی. هر څه پکې هیر شوي دي او د انسانیت باور ته پکې ډیر په سپکه کتل شوي دي. ژوند ته یې اور ورته کړی او انسان یې په وار وار دغه اور لړنی ګرځولی دی. تور منیجر ناول په دا ډول پیښو سمبال انځور دی. کړاو، زیاتی، غم او ښادي د دغه انځور رنګونه دي. دا چې زه د رنګونو په راټولیدو او سمبالېدو کې بریالی شوی یم که نه، دا قضاوت د لوستونکو په واک کې دی. ممتاز. پیل. قیس نوی سراچه موټر اخیستی و. په دې ورځ ښار کې راسره مخامخ شو. خدای خبر هغه چیرته روان و، خو بیا یې هم ټینګار کاوه چې کلي ته مو ورسوي. ما د افغاني نزاکت له مخې نه او نور ډېر ورته وکړه، خو هغه چې د کلي سړی و یودم په غوسه شو. ویې ویل ښځه در سره ده، کنې داسې خبره مې اوس درته وکړې وه چې زه هم نور ورسره ټینګ نه شوم. دواړه موټر ته ور وختلو. د کلي سړک چې کلیوالو د جوړولو تودې خبرې کولې لا هماغسې کندې کندې وه، هیڅ بدلون نه و پکې راغلی. قیس خپل موټر سره ډېر احتیاط کاوه، په کرار روان و. موږ دواړه د شا په سیټ کې ناست وو. ما او هغې بچی په اردو ژبه خبرې کولې. قیس به په حیرانۍ شاته راوکتل. هغه اندېښمن شوی و چې دا ښځه څوک ده. د طالبانو رژیم و. د وړو زړو ښځو پر سر شنې څادرۍ پرتې وې. دا یو حتمي شرط و چې باید ښځو څادرۍ پر سر کولی تر څو د هغوی ستر پر ځای شي. اخر د قیس حوصله تمامه شوه. ویې پوښتل ننګیاله دا دې له کومه کړې چې داسې ورسره ګډ یې؟ ومې ویل مامازو دا ځای د دې خبرې نه دی، بیا به کیسه درته وکړم. هغه ښه وه، په همغې یوې خبره چوپ شو. بیا یې پوښتنه ونه کړه، خو کله چې کور ته ورسېدلو هر یوه په بیله بیله پوښتنه کوله. پلار خو همدا ویل دا دې راتښتولې ده، دا کلیوال به څه وایي، زه خو دې په شرمونو وشرمولم، خدای خبر دا جټه دې که څه بلا.
خدای چې دا خبرې ډېره سخته راباندې ولګېده، خو پلار مې و. داسې ځواب مې نشو ورکولی چې د زړه غوسه مې پر پلار ناسته وای. یوازې دومره مې ورته وویل: پلاره، هغه هم انسان دی، څه حیوان خو نه دی چې تاسې ورباندې شرمېدلی یاست. مګر تر پلار بیا مور ډېره مهربانه وي، د خپل اولاد په خفګان ډېره خفه کېږي. هغې زما پلار ته په وار وار همدا یوه خبره کوله: سړیه، څه اوس په ډېرو خبرو پسې ګرځي؟ داسې ښځه یې ده چې په ټول کلي کې جوړه نشته، او بیا څه کلیوالو ته خو یې نه ده راوستلې. پلار به مې یو څه ناڅه راضي شو، خو خدای جل جلاله دې کلیوالو ته انصاف ورکړي چې هغه به کله جومات ته لاړ، بېرته به لکه چا چې لمسولی وي، کور ته د راننوتو سره به په دوه نه درلګېده. د کلي ښځو خو بیخي زموږ کر انډوخر جوړ کړی و، په خبرو کې یې خبرې رازېږولې. ځینو به بیا زما مور ته ویل: وی خورې، ښایسې څه کوې؟ خدای خبر دا څوک ده، خبرې خو یې ښې سمې لکه د جټانو په شان دي. ځینې چې بیا په عقل پخې وي، هغوی به یو متل هم تېراوه: کلاله وکړه خپله سیاله، د پلار یې شړۍ لنګ ګوره، د زوی یې پایڅې شرنګ ګوره. بالاخره خبر تر دې حده راورسېدله چې پلار مې په 4مه ورځ په وهلو او ښکنځلو د خپلې ښځې سره له کوره وویستم چې بیا مې له همغې ورځې راهیسې د کلي مخ په سترګو نه دی لیدلی. اوس د تودوخې موسم هم دلته د کابل په ښار کې تېروم، او د یخنۍ موسم هملته د خپل کاروبار ترڅنګ په لاهور کې. یوه ورځ مې دا هوډ وکړ چې په خپله کیسه باید داسې څوک وپوهوم چې هغه یې راته ټکي په ټکي د قلم په ژبه انځور کړي. که نور هیڅ نه وي، پلار ته خو به مې دا څرګنده شي چې زما ښځه څوک ده، او خلکو ته د هغو انسانانو اصلي څېرې بربنډې شي چې تل یې د پاکې څرمنې لاندې خپلې شومې موخې ته رسره کړي دي. کیسه داسې وه. دغه مې 3مه ورځ وه، چوک ته بیا لاړم. په دې ورځ مې نو د ځان سره فیصله وکړه چې کله نن چا کار ته بوتلم، خو ښه او ترخه، که نه نو سبا به هرومرو بېرته افغانستان ته ځم. چې په یو ګوښه ځای کې ناست وم، ورمېږ مې هم لکه د عاشقانو په شان کوږ نیولی و چې که څوک زړه راباندې وخوږوي او کار ته مې بوځي. ورځ تر 9:30 بجو پورې ورسېدله. د لمر تاو داسې سور لګېده لکه د تناره غاړې ته چې ناست یم. کاته مې لږ وړاندې یو سپین کرولا موټر ودرېد. مزدوران پرې ورټول شول، خو ما خپل ځای ټینګ کړی و. د یوې ونې سیوري ته ناست وم. ما ویل: کار خو نه پیدا کېږي، نو په لمر ولې ځان ووژنم؟ خو سترګې مې له سپین موټر څخه نه راوښتې. رڼې رڼې مې ور وکتل. دا وخت د موټر د مخې دروازه خلاصه شوه. د مزدورانو ترمنځ یو داسې بشر راڅرګند شو لکه بیخي چې لمر نه وي لیدلی. تورې سترګۍ پر سترګو، خواره تور ویښتان یې شاته پراته، او سور ټیکری په غاړه کې پروت و چې د سینې پر سر یې د سپینو جامو سره بل ډول خوند کاوه. ایسته رایسته یې د چوک په مزدورانو کې سترګې واړولې، داسې برېښېده لکه یو څوک چې لټوي. د 100 تنو په شاوخوا کې به مزدوران ناست او ولاړ ول، خو په هغو ټولو کې ما ته لاس وخوځاوه. زما خو بیخي باور نه کېده چې ما به غواړي شاوخوا کسانو ته په تمه وم چې له هغوی څخه به څوک ورشي، خو څوک ورنغلل. هغې بیا لاس راتاو وخوځاوه او دا ځل یې غږ وکړ: ای سپینو جامو والا! نو زما په وجود کې لکه میږیان چې وځغلي، هېڅ نه یم پوهېدلی چې څنګه پاڅېدم او څنګه نږدې ورغلم. هغې په اردو ژبه وپوښتل: پټان یې ته؟ ما هم په اردو ژبه ځواب ورکړ: هو پټان یم. هغې وویل: یو کار ته دې بیایم، خو په دې شرط چې راونه تښتې. دلته مې نو افغاني غرور راوتورېد. ځواب مې ورکړ: غر خو به درته راونړوم، ته څه وایې؟ د هغې سپین صدف غاښونه په یوه لنډه مسکا کې راڅرګند شول. نه هومره سخت هم نه دی. فکر وکړه په سمندر کې یو تن ډوبېږي، هغه ته به نجات ورکوي. دا ښه وه چې زه نالوستی نه وم، کنه د هغې په دې کنایه خبره ښه پوهېدلی وای. هغه د چا خبره څه ناڅه حاضر ځوابي هم وم. ورته مې وویل: هېڅ خبره نه ده، که نجات مې ورنشو کړلی، ځان خو به ورپسې لاهو کړم. هغې وخندله. وروسته ورسره روان شوم. هغې سټرینګ ته کېناستل او زه نو د شا په سیټ کې کوښښ کوم چې خپل حرکات او ناستې په داسې ډول ادا کړم تر څو د هغې له پامه ښه ورشم، او یوازې ما هره ورځ کار ته راولي. خو زما په پټه غلا باندې پرته له خدای نور په خپله هغه هم نه پوهېدله. بېغامه مې د هغې د خورو زلفو خوشبويي په ارام حس کوله. د موټر ټایپ کې یو پنجابي کیسټ غږېدله. لاس یې ور وغځاوه، ټایپ یې بند کړ. وروسته یې وویل: زما نوم سایمه دی. پوه شوم چې مقصد یې زه یم. نوم یې ور وپېژاند. زما ننګیال. وا څومره خوږ نوم.
د دې په خوله زما نوم لا پسې راته خوږ شو. هملته مې پلار او مور ته د زړه لپې په دعا وغوړېدلې چې خدای دې دواړه جنتي کړي په داسې ښکلي نوم چې راباندې ایښی دی. هغې زیاته کړه ستا نوم څه معنا لري؟ زما په کافي اندازه اردو ژبه زده ده. ما د هجرت په دوره کې تر 10مه پورې په پېښور کې پاکستاني ښوونځي کې زده کړې کړي او ورسره مې اردو داستانونه هم ډېر لوستي دي. هماغه و چې سایمې ته مې د خپل نوم معنا ښه په وضاحت څرګنده کړه. هغې کټ وهل، په خندا شوه، ویې ویل کیسې مې ډېرې اورېدلې دي خو اوس دا دی چې په خپلو غوږونو مې هم واورېدل. اخر دا تاسو افغانانو ولې دومره له ننګ او غیرت څخه خبرې کوئ؟ ما خو مخکې هم یاده کړه دا د الله پاک شکر دی چې زه لوستی وم او ورسره مې څه ناڅه منطقي مطالعه هم درلودله، که نه د افغانانو پوزه به مې ورپرې کړې وه. که مې سم ځواب نه وای ورکړی ورته ومې ویل هره خاوره په خاصیت کې یو تر بلې توپیر لري. البته زموږ د خاورې خاصیت به همداسې وي ځکه خو افغانان په ننګ او غیرت ډېر ټینګار کوي. هغې خپلې اوږې پورته وخوځولې، ویې ویل ما هېڅ ونه ویل. هغې وپوښتل څومره تعلیم دې کړی؟ ما چې د خپلو زده کړو ورته وویل هغې سمدستي زما خبر راغبرګه کړه څه ته له اقتصاده فارغ یې؟ هو نو دروغ خو نه وایم. پوه شوم چې طبیعت یې راته وران شو. هېڅ ونه ویل. تر ډېره ځایه چوپتیا خوره وه. وروسته یې غږ وکړ ننګیاله راځه لومړی به کور ته لاړ شو، چای به وڅښو، بیا به کار ته په کراره ورشو. سمه ده. ما وویل میرمن څنګه چې ستاسو خوښه وي. دا و چې موټر یې په یو کوڅه کې ور وګرځاوه او له یوه ارنګ سره یې د یوې بنګلې د انګړ دروازه پرانیستله. موټر یې ننویست. 2 چتیزې بنګلې ته یې چې وکتل د هغې ښکلی جوړښت، هغسې عصري نقشه او هغه په چمن کې رنګارنګ ګلونه. زه به یې څه اوس یو صفت کوم خو د سایمې شان سره بالکل برابر و. زه یې 2م چت ته بوتلم. هلته یې خونه راوښودله. وروسته یې وویل دا ستا خونه شوه. بیا یې په هغې خونه کې یوې دروازې ته لاس ونیو. اوس ورشه هلته په تشناب کې حمام وکړه. اوه هغه المارۍ وینې په هغې کې چې هر جوړه جامې ستا خوښېږي وایي غونده. ما نور له خدایه څه غوښتل؟ همدغه هر څه. 1 ساعت پخوا مې د کلي سپېرې خاورې په خیالونو کې دوړېدلې. هر مازدیګر د جومات مخې ته بنډار او د مور د لاس اوږدې بې منته ډوډۍ رایادېدلې. خو سایمې هغه هر څه راڅخه هېر کړل. د حمام شاور مې پر ځان را پرېښود. که څه هم په تېرو 3-4 ورځو کې مې هره ورځ په جومات کې پر ځان اوبه اچولې خو خیرې مې له بدن څخه نه لرې کېدل. دلته مې نو د ځان په پاکولو ښه زیړ یخ کړ. وروسته مې له المارۍ څخه یو جوړ سپینې جامې خوښې کړلې، سمې لکه ماته چې جوړې شوې وې. عطر مطر مې هم پر ځان ووهله او ورکښته شوم. سایمه په سالون کې پر کوچ ناسته وه. هغې زما انتظار کاوه. ریموټ یې په لاس کې او د ټلویزیون چینلونه یې په بدلولو را بدلول. زه چې ولیدم اوچت ته پاڅېدله او د ناستې بلنه یې راکړه. ما هم د هغوی په ژبه ورته وویل شکریه. هغې چې په ځیر راته کتل بیا یې وویل څومره ښکلی ښکارېږې. بیا مې ورته وویل شکریه. دا وخت نوکر راغله. د شیدو چای راوړ. پیالې ته مې کتل چې زما له یو غړپ سره تشېدله. چاره نه وه. مازې به مې پر شونډې ولګولې او بېرته به مې کېښوده. سایمې 2 سترګې راخښې کړې وې. زما له پیله ورته پام و. په زړه کې خو همغه وخت ورباندې غل شوی وم چې خونه یې راته ځانګړې کړله. د هغې د حرکاتو له امله مې په زړه کې دننه د انسانیت او شیطانیت مبارزه راوپارېدله. د هغې پر سترګو باندې سترګۍ د عینکې نه وې، بادام خمارې سترګې، نری ګلابي شونډې او ښکلې څېره سم لکه په قلم چې جوړه شوې وي. زما له اټکله 25 کلنه برېښېدله او قدم یې هم د منځنیو له جملې څخه و. د دې لپاره چې خپل حدود مات نه کړم سترګې مې ټلویزیون ته ور واړولې. تر ډېره پورې چوپتیا خوره وه. وروسته سایمې چوپتیا ماته کړه. غږ یې وکړ ننګیال خان. ما مخ ور واړاوه. هغې زیاته کړه پلار او مور دې شته؟ هو. او ورونه خویندې؟ ورته مې وویل ورور خو نه لرم، خویندې مې شته. بیا یې وپوښتل څه نومېږي؟ یوه ډیوه بله ښکلا. څومره ښکلي لکه ستا د نوم په شان. ډېر ښکلي نومونه دي. ډېر داسې نور سوال ځواب مو سره وکړل. په آخر کې وویل ته اوس آرام وکړه. ستا کار د شپې پیلېږي. بېګا ته به ورشو. د شپې 9 بجې وې. بهر په کوڅه کې د موټر آرنګ شو. په سینه کې مې زړه په ټوپونو پیل وکړ. لکه ښه چې د لیدلو تږی یې وم. خو زه
له غرمې راهیسې د فکرونو په دام کې راګیر وم. همدا اندېښنه راسره وه چې زه به یې د څه لپاره کینولی یم. ورځ خو همداسې تېره شوه. ډېر پر خپلو چورتونو راوڅرخېدم، خو پرته له دې چې هغه ناپاکه راته وایسېدله بله کومه پایله مې ترلاسه نه کړه. دا وخت د خونې دروازه ورو ورو وټکېدله. د راتلو بلنه مې ورکړه. کتل مې چې سایمه وه، سم لکه یو څه مې چې ورک کړي وي او بېرته یې ومومم. د هغې په لیدلو مې ناارامه زړه ارام شو. هغې د سلام اچولو وروسته د تخت پر ژۍ راسره کېناسته. ویې پوښتل: بیټ خدای څنګه ارام دی وکړ؟ هو، هغې زیاته کړه. خونه څنګه ده؟ خوښه دې شوه؟ ځواب مې ورکړ: البته دا ستا خپله خونه ده. زما له دې خبرې سره موسکی شوه. په لومړي ځل یې په ټوکو زما پر مخ خپل نرم لاس په وار ورو راپورې کړ. ویې ویل: ډېر هوښیار یې. ما هېڅ ونه ویل. هغه اوچته پاڅېدله او روانه شوه. 2-3 قدمه وړاندې یې بېرته تر شا راوکتل. راځه چې ډوډۍ وخورو، زه ډېره وږې شوې یم. سایمه لاړه ووته، خو زما مخ وار په وار تخنېده. د هغې له نازه ډکه څپېړه له هماغسې زما پر مخ پاتې وه او زړه مې بې په سس تپی ورپښېدلی و. پر میز څو ډوله خواړه او میوې ایښي ول. موږ 2 په 2 ورته ناست وو. هغې په رښتیا هم وږې شوې وه. داسې مړۍ خولې ته غورځولې چې زه حیران کړم. اوس خو څه ناڅه سر روږدې شوي وه. ژر مې د اوبو ګیلاس ورته کېښود. ومې ویل: انصاف ښه شی دی، واخله، د اوبه لږ وڅښه. هغه مسکی شوه. د اوبو ګیلاس یې خولې ته پورته کړ. ما لیړ او دال دواړه نه خوړل. غوښه هم ایښې وه، خو داسې نه وه پخه شوې چې زما زړه منلی وای، لکه یوازې په اوبو کې یې چې خوټولې وي. بیا هم تر هغې نورو څیزونو بلا پسې وه. دغه یې لا څه کوي. زه د فطري ډوډۍ څخه 2 سپوږمو ته راغلی وم. دلته مې هم پرې سر شو. له ناچارۍ نه مې لږ لږ د غوښې سره رابېلوله. دا وخت د سایمې راته پام شو. غږ یې وکړ: ته ولې ډوډۍ سمه نه خورې؟ ناروغ خو به نه یې؟ اوس مې نو زړه خبره خولې ته راوستله. بې ځنډ مې ځواب ورکړ: ناروغ نه یم، فطیره ډوډۍ نشم خوړلی. هغه زما له دې خبرې سره اوچت ته پاڅېده او مخامخ د سالون ټلیفون ته ودرېدله. یو څو خبرې یې وکړې، خو ما سمې نه اورېدلې. وروسته یې غوږی بېرته کېښود. راغله، کېناستله، ټنډه یې ګونځې نیولې وه او ښه په غوسه برېښېدله. خو ما ځان غلی کړ. ما وویل: که بیا څه وایم ومې نه شړي. د ځان سره مې ډېر الله الله کول چې که دا ځل په خیر تمامه شوه، بیا به هېڅ دا ډول خبره ونه کړم. 10-12 دقیقې وتلې وې چې څوکیدار د پلاستیک یوه غوټه په لاس کې خونې ته راننوت. سایمې غوټه ترې واخیسته او په څنګ کې راسره کېناسته. کتل مې چې یو خوراک کباب او یو خوراک پلاو د یوې اوږدې بازاري ډوډۍ سره یې زما مخې ته وغوړول. خبرې یې نه راسره کولې، خو هر څه یې زما مخې ته راوړاندې کول. عادت مې شوخ وه. پخوانۍ ویره مې بیا هیره کړه. دا ځل مې د وریجو ډک کاچوغه بې باکه خولې ته ورونیوله. هغې هم یو خوږه مسکا وکړه. شونډې یې سره بېرته شوې او ما بې ځنډه د وریجو ډکه کاچوغه په خوله کې ورتشه کړه. بېل خوند یې وکړ. هر څه مې هېر شول او په یوه بله هوا کې شوم. ډوډۍ نه وروسته یې راته وویل: راځه چې ځو، ناوخته کېږي. هغه پاڅېدل او بېرته د راتلو ډاډ یې راکړ. شېبه پس د دروازې په خوله کې راودرېدله. ننګیال صاحب، ځو به؟ و به یې نه منې. زړه مې بیخي ورپسې بې ځایه شو. هغه مغه تورې سترګې یې پر سترګو وې. په یو تور ټیکري کې یې ټول ځان پیچلی و او سپین مخ یې لکه سپوږمۍ چې په تورو وریځو کې راڅرګنده شي. نه پوهېدم چې په کومه خوا یې بولم. اندېښنه هم راسره وه، خو غږ مې ځکه نه کاوه که داسې انسان مې مړ هم کړي پروا یې نه راتله. زړه کې مې خو همدا یوه خبره راګرځېدله چې تل ورسره وای، خو مزدور سړی وم، هېڅ مې نه شوی ویلی. د لاهور ښار خو داسې نه دی لکه کابل چې د ماښام اذانونو سره بیا دوکانونه تړل شوي وي. تر ورځې هلته د شپې لخوا د بازارونو ګڼه ګوڼه ډېرېږي. ما خو یو ځای هم په نوم پېژاند، خو له یوه سړکه بل ته او همداسې څو سړکونه وروسته سایمې غږ وکړ: دا صدر دی. وروسته بیا د دوهمه واکه درېیمه ښي لاس ته په یوه لویه کوڅه کې موټر ور وګرځاوه. مخامخ یوې دروازې ته ګوته ونیوله. خان صاحب، ته به همدلته کار کوې؟ ما هېڅ ونه ویل. دواړه له موټره ښکته شو. که مبالغه ونه شي، نږدې 3 جربه ګودام به و. په ګودام کې مې یوازې کارټونونه لیدل. نور نه پوهېدم چې څه پکې دي. سایمې زه د ګودام په دفتر کې کېنولم. هغه د ګودام له مسؤل سره بهر ته ووتله. له ځنډ وروسته دواړه بېرته راننوتل. سایمې خپلې عینکې په لاس کې نیولې وې او سترګې یې څرکېدلې. غږ یې وکړ:
ته به نور د شپې همدلته کار کوې، سمه ده؟ د هو په موخه مې سر ورته وخوځاوه. هغې د ګودام مسؤل ته په اشارې زیاته کړه. په جزئیاتو به د منیجر صاحب وپوهوي. زه اوس ځم، سبا به سره ووینو.